د چارو یو شمیر شنونکي وایي د وسلوالو طالبانو کړنې ښایي چې سولې ته ژمن نه دي او په جګړه کې خپله بقا ویني. دوی وایي که وسلوال طالبان په رښتیني ډول د سولې په خبرو باور درلودی د 4.5 طالب بندیانو د خوشي کېدا څخه وروسته به د دوی په چالو چلند کې بدلون راغلی وای. د راپورونو له مخې بدخشان ولایت کې 3 تنه هغه وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي دي چې څو ورځې وړاندې د بګرام زندان څخه خوشي شوي وو. د نظامي چارو کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو له کړنو ښکاري چې جنګي ډلې باندې د قطر سیاسي دفتر هیڅ تسلط نه لري او دا چاره راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه ده. د دوی په وینا د سولې خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کچه تر بل هر وخت پورته کول د سولې خلاف کړنه ده. واضح دي چې وجود ارادي د سولې نه لري ځکه چې درلودی نو ډېرې خبرې وې زیاتره د 4.5 بندیانو خپل نو دوی به آمادګي نیولې وای خبرو او دویم همیشه بانې کوي نن یو ګروپ جوړوي سبا بل ګروپ جوړوي بل ورځ د چارو کارپوهانو په اند وسلوالو طالبانو په زړونو دا ژمنه او خبره کړې چې د دوی خوشي کېدونکي جنګیالي به بیرته د جګړو میدانونو ته نه ځي خو د بدخشان پیښه د دوی دوه مخي څرګندوي. شنونکي وایي له ژمنو او تعهداتو وروسته د خوشي کېدونکو وسلوالو طالبانو بیرته جګړو ته تلل د ټولو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. د دوی هغه داخلي افکار چې راغلي د دوی په خپل مبزو کې چې کوم مفهوم یا عامه فکر نشر دی هغه دا چې نور د نظام موږ د منځه وړی دي موږ نړولی دي اسلامي امارات به راځي او اسلامي امارات به هم په هغه شکل راځي لکه د نن 40 کاله مخکې یا 22 کاله مخکې شتون درلودی. د طالبانو یو باور دی د لوی صدر کشنی پورې دا چې په سیاست کې د خپل سیاسي ژبه څنګه کاروي دا هغه څه چې ولس او موږ تاسو ټول په دې خطا باسي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمیر شنونکو د جګړو لیکو ته د طالب وسلوالو د احتمالي تګ په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.